د پنجاب د واقعې نه پس چې دی نو په صوابۍ کې هم په یو سکول کې چې دی نو یو چوکیدار د ماشومې سره زیاتی وکړو چې د 12 سال ماشومه وه چې د هغه عمر 12 سال و ملګرو او دغه چې ونه په څلورم جماعت کې سبق وایه ملګرو هغه چې دغه جنۍ سره زیاتی وکړو د هغه نه پس چې زیاتي نه پس چې دی نو په هغه پسې سکول لټ کړو چې دا جنۍ چېرته کور ته لاړه نه شي او په کور کې څه ونه وایي او د هغه نه پس چې دی نو ماته څه نقصان ونه رسوي د هغه نه پس چې دی ملګرو د دې جنۍ پلار چې دی نو هغه چې دی نو په سعودي عرب کې دی او دې جنۍ مور چې دی نو هغه پسې ګرځېده چې زما لور چې دی نو سکول ته تللې ده او هغه چې دی نو اوس مکمل طور باندې ورکه ده هغه ښځه چې دی نو ډېر زیاته وګرځېده خو خپله لور یې ونه موندل د هغه نه پس چې دی نو دې مور چې دی نو هغه ایپایار وکړو د ایپایار نه پس چې دی نو هغه په هایسکول ته چې لاړه په هایسکول کې جنۍ وموندله هغه سره زنا کړه ملګرو هغه چوکیدار چې دی نو مکمل طور باندې اوس ګرفتار کړی دی افسوس خبره دا ده چې زمونږ د پښتنو څه وحشیان جوړ شوي دي خو ټولو ته مې خواست ده چې دې جنۍ دپاره اواز ټوت کوي دې جنۍ دپاره اواز ټوت کړئ چې دې کس ته چې دی نو دې ته دې سزای موت میلاو شي دې ته د کولیام چې دی نو سزا میلاو شي او د دې پانسي کړلی شي ځکه چې بیا به د جینکو سره داسې نه کېږي لکه یو چې ونه تاسو وګورئ په پنجاب کې داسې واقعه راغله د پنجاب د واقعې په باره کې چې دی نو ټولو خلکو ویډیوګانې جوړې کړلې او هغه دپاره یې اواز ټوت کړو خو د پښتنې چې دی نو د دې دپاره څوک اواز نه ټوتی نو ټولو ته مې خواست ده چې دې پښتنې ماشومې دپاره اواز ټوت کړئ ځکه چې د دې 12 سال عمر دی که نه نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو څوک به خپلې ماشومانې چې دي نو سکول ته به هم نه بوځي نه لېږي ځکه چې که نه هغه داسې قسمه واقعې پکې راځي نو سړی ډېر زیات خفه شي ځکه چې ماشومانو سره زیاتي شروع دي بل اوس د فسټ ایئر جنۍ سره په پنجاب کې زیاتی وشو دلته د څلورم جنۍ د تقریبا 12 سال عمر دی او هغه سره زیاتی کېږي نو افسوس خبره ده چې سړی ډېر زیات خفه شي که نه چې ولې داسې کېږي بل دا چې پښتنو په سکولونو کې داسې کېږي دا خو پرنسپل له پکار ده که نه چې تاسو سکول نه راوځي نو پکار ده چې ټول ماشومان چې دي ته بهر ته راوباسي دې کس ته مکمل طور باندې پانسي ورکړلی شي چې بیا د ماشومانو سره داسې نه کېږي بیا د جنکو سره زیاتی نه کېږي دا څه کم قصې روان دي زموږ پاکستان کوم طرف ته روان دي سړی ډېر خفه شي چې دا څه روان دي یار په دې پاکستان کې دا څه روان دي که نه د ماشومانو سره زیاتی کېږي بالکل چې دی نو زما چې خوښه وي که نه بالکل دې دا ماشومان اوس سکول ته هم نه لېږي ځکه چې ماشومان چې دي نو په سکول کې هم محفوظ نه دي ګوره مکمل طور باندې زیاتی ورسره روان دی هغوی سره زناګانې کېږي په سکولونو ورسره کېږي چوکیدارانو چې دي نو بیخي حل اخیستی دی مکمل طور باندې چې ده نو هغوی چې دي نو په سکولونو کې د ماشومانو سره زیاتی کوي نو زما ټولو پښتنو ته خواست دی چې دې جنۍ دپاره اواز ټوت کړئ او دې کس ته دې پانسي میلاو شي ټول دا اواز ټوت کړئ چې دې کس ته دې پانسي چوکیدار ته ضرور پانسي میلاو شي چې بیا چېرته چې دی نو دې ماشومانو سره زیاتی نه کېږي